موږ کې ډېر خلک دا نه پوهېږي چې د رحم او خواله څه شی دی. که هغوی چاته لږې پیسې درکړي نو هغوی وایي چې موږ ډېر مهربانه یو او ډېر ښه یو، خو حقیقت کې دا خواله نه دی، دا خو خیرات دی. که تاسو هغه ښه نیت سره ورکړی وي نو دا ډېره ښه خبره ده، خو دا اصل خواله او رحم ستاسو کور نه شروع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم دې له داسې بیان کړی دی چې کله تاسو خلکو سره ښه یې، یعنی خلکو کې ستاسو کورني راځي، خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې ښه هغه دی کم د خپل کورني سره خپلوانو سره ښه وي او هغوی سره د رحم معامله کوي. نو یعنی کله د نورو سره ښه معاملې خبره راځي نو په دې کې هغې کسانو خبره کیږي چې سره موږ اوسېږو. اهل معنی دی ستاسو ښځه او ستاسو کور کسان. څنګه چې ځینې خلک دا خبره کوي، یو روایت کې راځي نورو سره ښه پیښیږئ، یعنی د نورو خلکو سره ښه معامله وکړئ، او بیا یو روایت کې راځي چې خپل کورني سره ښه پیښیږئ. نو د دوی ټولو یو معنی دی، ځکه چې خلکو کې ټولو کې اول ستاسو کور کسان راځي. ځکه چې بیا دې خبرې څه فایده شوه چې زه خپل کور کې خپل ماشومانو سره او خپل کور کسانو سره دومره بد یم، خو بار دنیا ته فایده درکوم. یعنی کله چې تاسو خپل کور ته راځئ، ورنه دننه شئ، یا ستاسو ماشومان ستاسو ګاډی وګوري، نو څنګه چې هغوی تاسو راتلو کې وګوري نو ټولو تښتي یا څه پټ شي، ځکه چې هغوی زړونو کې ستاسو دومره یره او خوف دی چې هغوی ستاسو مخکې هم نه راتلل غواړي. نو هغوی داسې ولې تښتي او داسې ولې پټېږي؟ ځکه چې هغوی سوچ کوي بابا راغی او مور راغله، اوس به راباندې دواړه کارېږي. که ستاسو هم ماشومان شته او تاسو خپل کورني سره داسې پیښیږئ، نو موږ الله ته دعا کوو چې الله موږ له هغې کسانو نه جوړ کړي کوم د خپل کورني سره خپلوانو سره رحم معامله کوي. نو که تاسو هغه ښه او نیک کس جوړېدل غواړئ، نو د رحم او مهرباني معامله ټولو کې اول خپل کور نه شروع کړئ.